بیا نو هغه د صدرکي عبادت خبره اوس راځي. واتخذ قوم موسی ونیو قوم د موسی علیه السلام من بعده پس له تګ د موسی علیه السلام نه کوی تورته من حلیهم د هغه ګېڼو د دوی نه عجلا خوسکی جسدا چې یو وجود و له خوارم چې د لره اواز و. دا یې په چیچ ویني په خدای ویني. الله وی دومره بې عقلان دي. الم یرو دوی نه لیده چې انه لا یکلمهم چې دا خوسکی د دوی سره خبرې نشي کړی ولا یهدیهم سبیلا دوی ته لار نشي ورکوی. الله خو هغه ذات ده چې وحی نازلوي خبرې کوي. الله هغه ذات ده چې تا ته حق لار کوي. بت نه خبرې کړی شي او نه د حق رهنمایي کړی شي. اتخذوه دوی ویني دغه خوسکی په خدایي سره وکانو ظالمین او ظالمان په خپل ځانو باندې. خو چې کله موسی علیه السلام راغله او په دې خبره باندې دوی پوه شو چې موږ ګمراه شوي یو دغه سامري بدبخت د لارې نه ایستلي یو نو بیا عاجزي شروع کړه. ولما سقط في ايديهم کله چې پښیمانه شول دی په عبادت دغه خوسکي باندې ورأو پوه شول چې انهم قد ضلوا چې په تحقیق سره دوی ګمراه شوي دي. قالوا نو ویل ان لم يرحمنا ربنا که په موږ رحم ونه کړي رب دې موږ ويغفر لنا او موږ ته مغفرت ونه کړي لنكونن من الخاسرين موږ به شو له جملې د تاوانیانو نه. ولما رجع موسی الى قومه کله چې بیرته راغی موسی علیه السلام د کوه طور د غره نه خپل قوم ته په داسې حال کې غضبانه چې ډېر په غصه و ډک و د غصې نه آسفا او ډک و د افسوس نه. قال ویل بئس ما خلقتموني ډېر بد نیابت کړی د تاسې د ما من بعد پس له تګ د ما نه. احجبتم امر ربکم آیا تاسې تلوار کړی و د رب د امر د رب د تاسې نه چې شرک مو شروع کړ. والقى الالواح او وی غورځولې د موسی علیه السلام تختې د تورات ډېر غضب نه. حضرت نبی علیہ السلام لیس الخبر کالمعاینه خبر لکه معاینه نه ده. ابراهیم علیه السلام ولکن یطمئن قلبی دی یقین عین الیقین ته خبره پورته کیږي. د الله په خبره کې هم شک نه و. موسی علیه السلام خبر کو چې د تا قوم بیلیارې کو خو هلته په د جذب حالت رانغله. غضب د اندازې ته ونه رسېده چې د کنټرول نه وځي. خو چې کله په سترګو ولیدو بیا داسې حالت ته ورسېدو دغه ته پام نه و چې تورات کې دي. تورات یې وغورځوه بس ورمنډې یې کړې. والقى الالواح واخذ براس اخيه نیولې وکړه په سر د ورور خپل باندې یجره الیه خپل ځان طرف ته داسې راکش کوو. قال هارون علیه السلام ورته ویلې قال ابن امه ای د ما د مور زویه ان القوم استضعفوني دغه قوم زه ضعیفه کړی وم وکادو یقتلونني قریب چې د ما سره د جنګ شروع کړي. فلا تشمت بي الاعداء ما خوشاله کو په ما باندې دښمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين ته ما مه ګرځوه د دغه قوم د ظالمانو سره د دوی په لیس کې ما مه ګرځوه چې ما ته تهدیدونه راکوي. قال موسی علیه السلام رب اصبر لي خدای پاک ما ته بخښنه وکړي د دغه عمل چې د خپل مشر ورور سره مې وکړه. هارون علیه السلام خو تر دغه مشر و ولې اخي ورور ته مې مشر وکړي او مغفرت وکړي که چیرې هغه په دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې سستیات شوي وي. وادخلنا في رحمتك او موږ دواړه داخل کې په خپل رحمت کې. وانت ارحم الراحمین ته ارحم الراحمین ذات